جیب شیان یو ځل بیا وګوره پیژن پاڼه یې ورسره پیدا شوې هغه سړي سره کوم سند یا پیژن پاڼه نه ده پیدا شوې دا پیښه څنګه شوې تیمور ضابط صاحب هیڅ خبره نه ده د ځان وژنې موضوع ده د ځان وژنې هغه هم په کثافتدانۍ کې دا څنګه امکان لري ته خو په څه نه پوهېږې کیدای شي عقیب ضابط صاحب په کوم څه خبر وي دلته څه شوي خواشینی عمران عامر منې چاته معلومات نشو ورکولی راځه عامر صاحب خیرات خو نن ناوخته راغلی ستا په شونډه څه شوي کومه خبره نه ده عامر صاحب دروازې سره ولګېدم دروازې سره ولګېدې تېره ورځ د سترګه هم دروازې سره لګېدلې وه که نه ښه وخت ولرئ عامر صاحب حالا نو منډه که حالا لاره شه ورورها حالا نو منډه که منډه که زر کوه منډه که زر کوه آفرین ما ویلی و هم داسې نه ده بابا او زوی جانه رښتیا دې ویلي آفرین روره آفرین او عامر صاحب تاسې یو ځل دې باندې راشه دلته به مو چای څکلی و باندې هوا سړه ده نه یې څکم باندې درته په تمه یم خیرات دی عمر صاحب ما ته وګوره زه یوازې د حلیمې امیر نه یم ورور یې هم یم پوه شوې که یو تار ویښتو ته یم زیان ورسوې له ژوند نه دې پښیمانه کوم بندي کوم دې په خبره پوه شوې څوک چې په ما ماینه شوې وه او کلونه یې راپسې منډې وهلې هغه څوک و هغه زه وم غواړې څه ووایې غواړې دا ووایې چې اوس هغه وهلې او ټکولی شي ته ما ته دا ووایې رزیله زموږ په کتاب دود او دستور کې داسې کوم څه شته هر څه بیا خواته له هغې ښځې سره چې هر څه وکم ښه دي څه دې وویل وایي د هغې ورور یې پوښتنه وکړه چې هغه ماشوم د چا دی دا ته څه وایي ها خو له دې سمه خو زه به رزیله 3 کاله کېږي چې هغه له ما سره کار کوي یو ورځ مې هم هغه نه ده لیدلې چې له چا سره یوه بې ځایه خبره کړې وي ټول فکر د خپلې مور ماشوم او کار سره دی قمار ستا مغزه خراب کړي دي کم عقله ته دې حلیمې په څېرې بې پاکې ښځې باندې څنګه داسې تور لګولی شي مخکې مې هم وویل که خبر شم چې هغې ته دې څه ویلي او بیا دې ورباندې داسې تور لګولی قسم کوم له خپل ژوند نه دې پښیمانه کوم بیا ونه وایه چې خبر نه وم ځان سنبال که کار پیدا که داسې په قهوهخانو کې د قمار وهلو باندې رزق نشي پیدا کولی بله شغلې جانې چېرته ورکه هېڅ نه ښکارې نن خیریت دی شغلې جانې ته ولې ژاړې صبر وکړه یوه شېبه ارامه اوسه سمه ده چېرته سره وګورو
سمه ده درځم. شغلې څه شوي؟ کومه بده خبره شوې؟ څنګه؟ ډیر بد کار شوی، ډیر. وایه څه شوي ګرانې؟ ډیر بد کار شوی رانه. زمونږ په چینل کې ډیر بد کارونه کیږي. یو کس مړ شو. یوه شیبه آرامه اوسه. اوس هر څه له سره راته ووایه. نه پوهېږم له کوم ځای نه یې پیل کړم. په طنجو مې باور کړی و. فکر مې وکړ چې پېژندلی مې دی، خو زه ډېره لیونی وم. داسې مه وایه، آرامه اوسه، هر څه ووایه. طنجو په رومانیا کې قمارخانې او داسې هوټلونه لرل، ته به هم خبره یې. 6 میاشتې مخکې یو ټلویزیوني چینل هم واخیسته د سولماس په نوم. دې چینل کې یوازې جوړې شوې خپرونې خپرېږي، خو په اصل کې داسې نه ده. هغه ولې داسې یو کار کوي؟ نه پوهېږم. د پیسو لپاره داسې کوي. لومړی کې ما نه غوښتل چې په دې خبرو باور وکړم. ډېره ساده وم. پرون شپه طنجو تل انکار کاوه چې بد کارونه نه کوي، نه یې کوي. د مثال په توګه طنجو په تلویزیوني چینل کې تل د قمار وهلو ناستې جوړولې. څو ځلې په چینل برید هم وشو، پوهېږې. هر ځل یې ځان وژغوره او خبره یې له ما نه پټوله. خو هر څه یو خوا. باور وکړه رانه، ما هېڅکله هم داسې فکر نه و کړی چې د قمار وهلو کار به تر دې حده رسېږي. که لیدلی مې نه وای باور مې نه کوه. خو څه یې کړي؟ نن مې په خبرونو کې یوه پیښه ولیدله. یو مړی په کثافهدانۍ کې پیدا شو. هو، نن سهار پیدا شو. زه هم هلته وم. هغه کس زموږ په چینل کې د مرګ لوبې په ترڅ کې مړ شو. د مرګ رښتینې لوبه وه رانه، په خپلو سترګو مې ولیده. څه؟ څنګه د مرګ لوبه؟ کوم چینل کې؟ ته څه وایې شغلې؟ اوف خدایا، لیونی بشم. فکر کوم طنجو لیونی شوی دی. پرون یې د انسانانو د ژوند په سر د قمار لوبې کولې رانه. د مرګ لوبه وه. او پوهېږې زه د دې کار شاهده یم او ومې لیدل. هغه هم زموږ د چینل په سټوډیو کې. که دا خبره ثابتولی شي شغلې؟ زه یې زما د ټولې کورنۍ په وژلو وګوښلم رانه. ما وژغوره، هیله کوم. وګوره، بیا هم درنه پوښتنه کوم، ته د دا خبرې ثابتولی شي شغلې؟ نن درسونه ډېر ښه وو. هو ډېر ښه وو. پلاره حاله راځه لورې. د لیدو په هیله. خیرت دی پلاره، ته په دې وخت کې دلته له موټر سره څنګه؟ لمر له کومې خوا نه راختلی؟ ښه نو موږ چېرته ځو؟ بیا به یې وګورې. سمه ده. پلاره باور مې نه کېږي چې موږ به دلته راغلي یو. ولې؟ څو ځله مې درنه اجازه غوښتې وه چې له ملګرو سره مې باولینګ لوبېدو ته ځو، خو هېڅکله د اجازه نه راکوله. وګوره، زه د دې لوبې د لوبېدلو مخالف نه یم. یوازې په ملګرو د ډېر باور نه لرم. په خبره مې پوه شوې؟ حالا نو اوس دا توپ واخله، ما ته یې را زده کړه چې دا لوبه څنګه کېږي. وګوره پلاره، انداسې په ګوتو کې ونیسه، بیا
یاره ته رښتیا وایې چې پخوا دې دا لوبه نه ده ترسره کړې؟ هو دا مې لومړی ځل و. خو څنګه دومره ښه لوبېدلی شې؟ پوهه نه شوم. زه هم یو راز لرم نو زر به یې درته زده کړم. ښه سمه ده. په خیر راغلی، مهرباني وکړه. نه درځم، یوازې دا واخله. وروره ولې دې دومره زحمت ویستلی؟ راځه دننه، هنري خور هم دلته ده. مورمې خیرت دی ښاغلی نجیبه، د کار په وخت کې دلته؟ فکر مې کوه چې کور کې به یې، خو خبر شول چې دلته مې ولیدې. تا وایې شه حلیمه دلته را وغواړئ یا هم تاسې د هغې لیدو ته ورشئ، هغه یوازې مه پرېږدئ. خیرت دی؟ پوښتنې مه کوه ښځې، هغه نجلۍ لږ څه مرستې ته اړتیا لري. له یوې خوا یې مور او له بلې خوا یې لور، له بلې خوا یې هم. زه اوس کار ته ځم، د دې ونې په پای کې به یوه میله هم جوړه کړو، سمه ده؟ عاقب ته هم خبر ورکوه. هوا پیژندنې برخه ویلي چې واوره ورېږي، په دې سړه هوا کې څنګه میلې ته لاړ شو؟ څه کېږي نو ښځې، زه به هلته لږ اور بل کړم او چای به هم دم کړم، ډېر خوند به وکړي. د لیدو په هیله پام کوئ. الله راځه لورې راځه. سلام ملګرو. سلام امر صاحب. سلام امر صاحب. سلام امر صاحب. د سهار پیښې په اړه کوم نوي معلومات شته؟ تر اوسه څه نشته امر صاحب. لا عدلي طب نه نوي معلومات راغلي امر صاحب. د جسد په خلاص کې د باروتو نښې پیدا شوي، یعنی ښکاره ده چې د خپل خلاص نه کار اخیستی. د سر ټاپې هم له ښي خوا نه دی، یعنی د ځان وژنې ګمان 99 سلنه ده امر صاحب. تر اوسه داسې یوې پایلې ته نه یو رسېدلي. ښه نو پیژندپاڼه څېړنه یې کوو امر صاحب، څېړنه یې کوو. څنګه چې مې وویل تر اوسه کومې پایلې ته نه یو رسېدلي. ښه نو کله چې دا خبر رسنیو کې خپور شي بیا کېدای شي کوم خبر موږ ته راورسېږي. کېدای شي. ماښام په خیر. ماښام په خیر. ماښام په خیر. ښاغلی اجدر څوک دی؟ هغه دی. مننه. سلام علیکم. وعلیکم سلام. مهرباني. دا زموږ مرکز ته رالیږلی وو چې تاسو ته یې در ورسوو اجدره. خیرت دی، دا څه دي؟ نه پوهېږم ښاغلیه، زه مو په اجازه ځم. یوه پیاله چای به دې څکلی و. مننه، ژوندی اوسئ، کار لرم. په خیر لاړ شي. خیر اوسئ، ښه وخت. په لوی اختر کې زمون کور ته راغلی، غوښه دې راوړې وه، خو په اصل کې دې زما زړه ته خوښي راوړه. هسې هم زه په غوښه څه کولی شم، غاښونه نه لرم چې ویې خورم. کله چې د چای څښه هلته کېناستې ومې لیدل چې جرابې دې نری دي او سورې دي. تا ته مې نوې جرابې ووبدلې، دا واغونده چې پښې دې یخې نه شي. دا لیک مې په خپله سیمه کې په یو باسواده کس ولیکه. پر نوم دې نه پوهېږم، خو زما د لمسي په ځای یې. خدای دې له تا نه او ستا له ملګرو نه راضي شي. زمریه ستانیا. زمانیا جانی، زه خو دې په ژړا کړم. بخښنه غواړم سنبل جانې، د دواړو میاشتو تنخوا درته یو ځای درکوم. سمه ده خورې، ته هېڅ اندېښنه مه کوه. لور مې نن څنګه وه؟ نن ښه وه،
هیڅ یې ونه ژړل، شکر دی. خدیجه ترور میده شوي. یو څو ځلې پوښتنې وکړې د تل په څېر، همدومره. یو ځلې تشناب ته هم لاړه، ما پاکه کړه، ته هېڅ اندېښنه مه کوه. سنبل جانې، زه ستا حق څنګه ادا کړم؟ داسې مه وایه خورې، په هر حال زه باید لاړه شم. سمه ده. بله د لیدو په هیله. هنري خورې څنګه یې؟ هو ډېر شکر دی، موږ هم ښه یو. نو نن شپه ولې نه مهرباني وکئ؟ یعنې که څه هم ډېر چمتووالی نه لرو، خو خورې تاسې ځان مه په زحمتوئ. سمه ده، څو بجې به راشئ؟ سمه ده خورې، په تمه یم. د خدای په امان. زما لخوا هم دادی، بخښنه غواړم ښاغلو. یعنی نن شپه ډیر ښه چانس لري. اور سر خپلې ټوله پیسې موږ ته بایلي. زما چانس ښه نه دی، که ما ښه چانس لرلی اوس به دلته نه وم. دا د چا چانس دی؟ د ډلګي مشر. ډلګي مشر څوک دی؟ خوله دې سمه خوځوه. سمه ده، ولې په غوسه کېږې وروره؟ ګاونډي راوړي وو. کوم ګاونډي؟ د پیامي مېرمن. پیامي؟ هماغه چې خپل دوکان یې د قمار په پیسو اخیستی و که نه؟ لرې که اوړه شته؟ ته ما ته له اوړو نه یو څه پاخه که. ډلګی مشره، جمال ډلګی مشره، حاله پاڅېږه چې تا روغتون ته بوځم. روغتون ته ولې؟ داسې خو نه کېږي مشره، باید ډاکټر دې یو ځل معاینه کړي. سمه ده، خو په کومو پیسو لاړ شو؟ ستا په حالت خو هم خبر یم. نه ډلګی مشره، په دې وروستیو کې مې حالت ښه شوی. درموشه، ما د قمار کارونه خوشي کړي. یوه کوچنۍ سوداګري مې وکړه، ومې کتل چې ګټه یې ډېره ده. د څه شي سوداګري؟ ته وزا خبرې پرېږده، یو امبولانس ته به زنګ ووهم. سمه ده درموشه، په تا باور کوم. وګوره درموشه، زه په خپل ژوند کې هیڅ کله نه یم شتمن شوی، خو له دې ځایه یوه حرامه مړۍ هم نه ده تېره شوې. یعنې پوه شه چې ما دا ناروغي نه بلکې حرامه مړۍ وژلی شي. ته څوک یې؟ زه یم مورې، زه یم حلیمه، ستا لور. حلیمه، پلار دې راغلی لورې؟ تر اوسه نه دی راغلی لورې. ووایه مورې، پلار دې راغلی لورې؟ ګرانې،
بخیر راغلی. خوشحاله اوسئ. داسې مه کوئ دننه یې وباسئ. راځئ مهرباني وکئ. ته لاړه شه خورې. دا پرېږدئ زه یې سمه وم. تا سره د ماشومه ده. پرېږدئ موږ یې خپله ځای په ځای کوو. ورځئ ورځئ. مخکې شه مخکې شه. ډېر وخت کېږي چې ناروغ دی. خو موږ نه پوهېږو چې اصلي ناروغي څه ده. درد لري؟ هو. دلته دی؟ هو. په دې وختونو کې د زیړي په ناروغۍ اخته وئ؟ هو. درد مو مخې ته احساسوئ او که شاته احساسوئ؟ شاته احساسوم. شکر لرئ؟ نه پوهېږم. کورنۍ کې مو کوم چا شکر درلوده؟ مور او پلار مې دواړه درلود. سمه ده. نرسې د ناروغ فشار یو ځل زر وګوره. سمه ده. کښېنئ. تاسې د ناروغ خپلوان یئ؟ نږدې ملګری یم. هغه یې هم مېرمنه ده. فشار یې لوړ دی. سمه ده. ناروغ ته باید بېلابېل ازمایښتونه ترسره شي. نن شپه باید هم دلته پاتې شي. پاس یې بیا یو چې الټراساونډ کې معاینه شي. سبا ته هم باید د ایم آر آی معاینه یې وشي. له دې ټولو معاینو نه وروسته به یې په لوړ احتمال یو بلې برخې ته ولیږو. کومه جدي خبره ده؟ زما په اند کېدای شي پانکراس کې هم سرطان ولري. دا یوازې زما اټکل دی. خو وروسته له معایناتو نه به یې ډاډمن شو. ښه کېدل امکان لري؟ د اوس لپاره څه نشم ویلی، امکان نه لري. دا خبره د ناروغ د تومور غټوالي پورې اړه لري. خدای دې وکړي چې زما اټکل سم نه وي، خو که رښتیا وي بیا د ناروغ حالت ډېر زیات جدي دی. کېدای شي درملنه ته یې ناوخته شوې وي. خو ناروغ ته څه مه وایئ، سمه ده؟ نن شپه هم دلته اوسېدلی شي؟ ولې نه، البته. خورې ووایه درموشه وروره. خورې ته کور ته لاړه شه. ماشوم مو له ګاونډي سره دی. نن شپه د یو څو معاینو لپاره ډلګی مشر هم دلته پاتې کېږي. ځان مو په زحمت وئ. سبا ته به راشئ. خو په هغه څه شوي؟ تر اوسه ناروغي معلومه نه ده، خو انشاءالله ښه کېږي. هله کور ته لاړه شه. اوس به مې لباس پیدا نه شي. ټکسي کې لاړه شه. مننه کوم درموشه وروره. چم 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 ها ها ها. ډېره ښکلې ده، ماشاءالله. خورې ډېر زحمت مو ویستلی. دومره شیان مو ولې راوړي دي؟ هیڅ خبره نه ده. حلیمې ته ولې په دې ورځو کې هیڅ زموږ کره نه راځې؟ مور او ماشوم مې کور کې دي او د ورځې هم کار ته ځم. ډېر وخت نه پاتې کېږي. هنري خورې رښتیا وایې؟ ته څنګه یې عایشې؟ خدای دې وکړي ښه اوسې. شکر دی ښه یم. هلئ ماشومانو، تاسې هم راشئ. وګوره الفاره، ستا د خوښې خواړه مې چمتو کړي. راشه ویې خوره. نه اوس زما دا هیڅ نه خوښېږي. وګوره خورې، دا اسرا جوړ کړي. رښتیا اسرا جانې دا تا جوړ کړي دي؟ هو پلار ته مې هم جوړول. د جوړولو چلې ما ته هم را زده کوې؟ هو ډېره اسانه ده. ته کښېنه، ماشومه در سره ده، مه پورته کېږه. نوربانو لورې، حلیمې خور سره ده مرسته وکړه. لاړه شه، ماته یوه پیاله چای راوړه. نوربانو یې کوي خورې. خورې هېڅ اړتیا نشته. ما خو هېڅ کار نه دی کړی او خو ستاسې راتګ زما لپاره بسنه کوي. موږ ستا کورنۍ یو. او هو زه درنه یوه پوښتنه لرم. درموش چېرته دی؟ ها؟ تر اوسه نه دی راغلی؟ هغوی خو زموږ په څېر روزګار نه دی، کار به لري.
سمندر سم کار پیدا کیده انسان زر عادت نشي کولای داسې مه کوه ارامه اوسه موږ مه ژاړه خدای د شهید ته جنتونه ور نصیب کي هغه ډېر یو ښه سړی و اسرا جانې ته وال پر ورور دې خپل خواږه لاندې وخورئ هله نو زر کوئ ته دې هم ورور ته ووایه چې خواږه دې څنګه جوړ کړي راځه اسرا چې ځو حلیمې دا خواږه ونازولې لور دې ماته راکه چې لږی ونازوم ډېره ښکلې ده ماشاءالله 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 حلیمې دا له تا نه هم ښکله کېږي خبره اوسه ماشاءالله ای یوه شېبه زه دې باندې یو ځل آیت الکرسي وایم بسم الله الرحمن الرحیم په دې وروستیو کې کارونه ګډوډ دي امنیت هره ورځ یوه نوې ډله نیسي او همدارنګه یا یې له منځه وړي مندر کروس 10 کاله بندي شو 15 کاله هغه سړی خو یې سم تباه کړی تا هغه پېژانده سوها ما د دې سړي په څېر کم کسان لیدلي چې ښه دروغ وایي خو ما نشي غولولی سوها البته ګرانه یو څو ځلې سره مخامخ شوي وو پېژنم یې هغه هم حقوق ویلي دي هم مسلکه هم یو ګرانه بیا هم هغه خبره ته څومره دروغجانې سوها ترکیه بدلیږي ملګرو د کوڅې د ګاونډیانو زامن اوس وکیلان څارنوالان رئیسان شوي دي پخوا خو داسې نه وه کنه زما پلارم په خپل وخت کې قاضي و بابا مې هم داسې هغه هم قاضي و او د هغه پلار هم سفیر و په دې کارونه کې د کورنۍ اغېزه ډېره وي اوس چې د ارزروم له کلي نه څوک راشي پوهنتون ته تللی شي پوهېږم بیا راځي زموږ او ستاسې ځایونه نیسي نه داسې نه کېږي هر څنګه چې کېږي د کلي خلک باید په کلیو کې پاتې شي هېڅ کله هم زموږ ځای نشي نیولی زه او هغه کس چې په کلي کې رالوی شوي وي ډېر توپیر لرو دیموکراسي خو داسې نه وي وګور د حقوقي له اړخه یې وایم دا غلط کار دی د مساواتو په نوم کوم څه نشته د نړۍ په هر ګوټ کې دا کار همداسې دی هر څوک باید خپل حد وپېژني رښتیا وایي سلام آها ګرانې ته دلته څه کوې کور ته تللم مور مې راته ویل چې ته دلته یې ما هم وغوښتل یو ځل دلته راشم سهار مو سم سره ونه لیدل هو ښاغلو لور خو مې پېژنئ که نه سلام رانا یم زه هم چنګیز یم زه هم تانجو سلماز یم تاسې پېژنم یعنې نوم مې دی اورېدلی تاسې زما د پوهنتون د ملګري خاوند یئ د شغلې خاوند ښه داسې ده رښتیا وایي هو تاسې لکه چې ډېر وخت کېږي چې زما پلار پېژنئ والله ډېر وخت وشو هو ډېر وخت وشو کښېنه یو څه وڅښه که نه ډېره تږې شوې یم یوازې اوبه څښم یو ګیلاس اوبه راوړه هلکه په سترګو فکر کوم چې تاسې کوم چینل هم لرئ پوه نه شوم تلویزیوني چینل هو د سولموس په نوم یو تلویزیوني چینل لرم له لوېدیځ نه نشرات خپروم خو زه د هغوی لو شریک نه یم یوازې دلته یوه سمبولیکه حصه لرم خیرات دی تاسې د کار په لټه کې یئ نه زه له خپل کار نه ډېره خوشحاله یم همداسې پوښتنه مې وکړه د لوبې په قانون خو پوهېږې لومړی له تا نه پیلوو بله
وای عاکفه چیرته؟ سمه ده درځم. د ښاروالۍ کارکوونکي خبر رالیږلی و. توبه خدایه، دې خلکو کې انسانیت بیخي له منځه تللی. ټول ځایونه مو ولټول وسله نشته. د پرونۍ پیښې په څېر ده، هیڅ شاهد نشته. نه پوهېږو مړی دلته راوړل شوی او یا هم دلته وژل شوی. د اوس لپاره یوازې په همدې پوهېږو. غوښتل مو چې شاوخوا د بانکونه او امنیتي کمرې هم وڅېړو، خو دلته هیڅ کومه کمره هم نشته. امر صاحب، د دې کار تر شا کوم بل لامل هم شته. امر صاحب، زنجیري وژنه ده؟ ترکیه کې زنجیري وژنې دومره په اسانۍ نه ترسره کیږي، خو کېدای شي کوم څوک به غواړي چې موږ هم داسې فکر وکړو. عاکفه، د پروني کس په اړه مو کوم معلومات پیدا کړل؟ هو، امر صاحب هیر شوی مې و. له خبر نه وروسته مو د هغه په اړه ټول معلومات پیدا کړل. تایفون توپراک په نوم یو کس دی، مجرد او بیکاره سړی دی. پخوا یې یو کوچني 2 جرمه ترسره کړي دي. په استانبول کې خپلوان نه لري، کومه دښمني هم چا سره نه لري. له خپلوانو سره مې خبرې وکړې، هغوی هم ویل چې کوم دښمن نه لري. او هو امر صاحب، هغوی باور نه کوي چې ځان وژنې کړې. خانو دا سړی کومه ځانګړنه نه لري؟ کورنۍ هم د هغه له ډېر قمار وهلو نه شکایت کوي. د همدې لپاره له هغوی سره هم جوړ نه دی راغلی. ښه، قمار؟ هو. سهار دې څه خوړلي؟ نه امر صاحب. راځه چې دواړه یو ځای یو څه وخورو. خیرت دی اجدره. بخیر راغلی امیر صاحب. بخیر یوسي. خیر یوسي، خو خیرت دی، ته څه کوې؟ مهرباني وکړئ دننه راشئ. مهرباني کینئ کینئ. خیرت دی؟ ته پوهېږې زما اتل څوک دی امیر صاحب؟ څوک دی؟ طارق. طارق؟ هو طارق، هغه طارق چې اسپانیا یې فتح کړې وه. کله چې زندان کې وم یو کتاب را سره و، فکر مې کوه نړۍ کې به هیڅ ځای کې م داسې ځوان سړی نه وي. هغه کتاب کې مې د طارق په اړه ولوستل. ځان سره مې وویل هغه سړی خو همدا دی. کله چې لویه اسپانیا فتح کړه نو بیا د پاچا خزانې ته وردننه شو. هلته یې ډېر سره زر ولیدل او په هغه ټولو سره زرو یې پخه کېښوده او ځان سره یې وویل چې طارقه، پخوا ته یو غلام وي، پرون قمندان شوې، نن هم فاتح شوې. پام کوه، سبا ته به هدیرې ته لاړ شي. پوه شوې امیر صاحب؟ ځواني هم دې ته وایي. طارق داسې ژوند درلوده چې د وخت پاچاهانو هم نه درلوده، خو پرېکړه یې وکړه چې په ځمکه څملي. زه ترې قربان شم. دا ځوان مخکې له دې نه چې اسپانیا ته ورسیږي د پوځ ټولې کښتۍ یې وسوځولې، پرته له دې چې وډار شي یا یې زړه ودرزېږي، او بریا هم د کښتیو سوځونکو په برخه شوه. غواړې کوم څه ووایې، خو زه سم پوه نه شوم اجدره. یوه ورځ په لوی اختر کې
ومو غوښتل یو څو ملګرو سره شمال ختیځ ته لاړ شو. یو وخت کې خلکو موږ ته ویلي وو چې هلته څوک نشته، خو بیا هم موږ هلته لاړو. خو موږ ځان سره وویل چې څنګه امکان لري چې څوک به هلته نه وي. ښه دوام ورکړه. وروسته مو بیا حرکت پیل کړ. همدارنګه موږ حقارې ته هم لاړو. لاس کې مو ډېرې خلطې وې، غوښې مو ویشلې. یو کور ته دننه شو. دننه یوه نیا وه. موږ یې په زوره دننه کړو. په ترکي ژبې ډېره نه پوهېده، خو ورسره یو بل ځوان هم و. هغه زموږ خبرې ژباړلې. موږ ته یې چای هم راکړه. فکر نه کوم چې له چای پرته به بل څه ورکاروو. موږ هم زر بیرته حرکت پیل کړ. هلته هوا لږه سړه شوه. زه خو مجرد وم. د خپلو پښو جرابې مې نه وې ګنډلې. د پښو جرابو کې مې یو کوچنی سوری و. جرابې مې لږې نرۍ هم وې. د خپلو پښو ګرمولو لپاره مې پښې په لاسونو کې ونیولې. البته چې زما پام هیڅ نه و. په هر حال دنیا کره مو چای وڅښه او لاړو. د کوڅې تر پایه پورې هغه موږ پسې راغله. موږ سره یې خدای پاماني وکړه. په کوردي ژبه یې کوم څه وویل. فکر کوم دعا یې وکړه. پرون یو سړی راغی. ما ته یې دا جرابې رالیږلي دي. لیدلی وم چې زما جرابو کې ساړه کېدل. ما ته یې دا جرابې اوبدلې دي. هغې بېوزلي غاښونه نه لرل. په لوړ ګمان هغه غوښه به یې نه وي خوړلې. هرومرو به یې کوم بل چا ته ورکړې وي. له طارق وروسته زما په ژوند کې یو بل اتل هم پیدا شو. رمزیان یم. زه کښتۍ نه لرم، خو یو دوکان مې لاړه. زه هم دا سوځوم. دا پرېږدم او هلته ځم. عامر صاحب حقاریا ته ځې؟ هو. هلته څه کوې؟ نه پوهېږم عامر صاحب، خو باید د خپلې اتلې په څنګ کې واوسم. زړه مې راته همداسې وایي. د هغه ځای قالینې ډېر نوم لري. کېدای شي بهرنیو خلکو باندې قالینې وپلورم، یا هم کوم بل کار وکم، نه پوهېږم. څارنوالۍ نه اجازه واخله چې د سلماس په ټلویزیون عملیات وکړو. سمه ده امر صاحب. په دې کې څه دي؟ دا د خلکو ژوند ژغورلی شي. هلی پام کوئ، زر کوئ، لاړ شئ، زر کوئ. وروسته له دې چې هر څه درته زه وایم باید هماغه کار وکړې.